سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، غټ اختر ته د ارشد خان په ډایرکشن کې یو غټ فلم د کتونکو دپاره تیار سو چې دا فلم و چا کړم بدعمله. دا فلم د لاهور په ښار کې په ډیرو کمو ورځو کې ارشد خان تیار کړی. د کتونکو دا خیال و چې دا فلم به هیټ نشي، حالانکه دا فلم هیټ شو، ډیرو کتونکو وکتی. بلکې که زه دلته دا خبره وکم چې سوپر هیټ شو. زما پر څنګ باندې د شوبیز د دنیا یو ځلانده ستوری چې په سټیج او ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ده، اظهار باچا. د اظهار باچا پر ژوند او پر فن له د سره تفصیلي مرکه کول غواړو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې اظهار باچا ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی مشه. وعلیکم السلام. ډیره مننه عظیم خان وروره او محمود خان وروره چې تاسو ما څخه راتګ وکړو، او زه د دې قابل وګڼلم چې زه تاسو سره یو څو خبرې وکړم. نو دا زما دپاره ډیره اعزاز خبره ده، او زه یو جهان مننه او ډیره شکریه. نور چې تاسو سوای تابعدار یو حکم کوئ. د ارشد خان په ډایرکشن کې 15 نیمي فلمان تیار شوي دي، او دا فلم چا کړم بدعمله دا د په ډایرکشن کې آخري فلم و، په غټ اختر کې تیار شو او فلم هیټ هم شو. ته څه وایې، د فلم د کهانۍ کمال دی او که د ډایرکټر د ډایرکشن کمال دی؟ ارشد خان چې دی نو د چانه پټ نه دی، یو ډیر غټ نوم دی د ډایرکشن په دنیا کې. خو د فلم هیټ کېدل چې کوم دی، د هغې مین کردار دا دی چې د خلکو هغې سره سوره مینه ده، سوره لګاو دی، کتونکي سوره خوښوي. نو دا شی په 2-3 سیزونو نه، دا په ټولو سیزونو باندې ډیپینډ کیږي. لومبۍ خبره ده چې مضبوطه کهانی، دویمه خبره ده چې ښه مضبوط سکرپټ، دریمه خبره ده چې ښه مضبوط اکټران، چې ښه ټیک یعنی ټیک ټاک کریکټر اکټر چې کوي چې ښه پرفارمنس کوي. او دې ټولو ته چې بیا د چا خبره چې پیزوان ورته څوک اچوي که نه، نو بیا ډایرکټر. او چې ډایرکټر د هغې ډایرکشن سره انصاف وکړي، نو چې ګوره دا ټول سیزونه یو ځای شي او هغې نه یو شکل مخامخ راشي او عوامو مخې ته کېښودی شي که نه، نو د دې فیصله بیا عوام کوي. نو عوامو اگر تا خپله وي چې بی لاهور کې وچلید یا کراچۍ کې دلته لګېدل، خلکو ډېر زیات خوښ کو او هیټ شو، نو دې کې خو بیا د دې ټولو خبرو کمال دی. او سیره لازمي خبره دی، ټولو ته برابر حصه لګي، او سیره چې د نو د ډایرکټر په سر باندې. ارشد خان شاید فلم پروډکشن تر سوري لاندې کتونکو ته فلمان تیاروي. که شاید فلم پروډکشن نه وای، پښتو فلمان به نه په ملک کې به ډېرې سینمې کمې وي. ته د ارشد خان و دې خدمت ته په کوم نظر ګورې؟ اخو تا ډېر خطرناک غونته کې سوال وکړو. زه د شوبیز سړی یم، نو ته لکه تا اوس وي که لکه شاهد خان دی دا پروډکشن نه وی نو فلمان به نو. نو جی چې دا کلونو نو د پښتو ډېر ښکلي فلمونه راغلي دي، لکه د بدر منیر صاحب فلمونه دي، د اصف خان فلمونه دي، د نعمت سردي فلمونه دي، د سودیر لالا فلمونه دي، او داسې فلمونه دي چې هغه په اردو کې جوړ شوي دي نو هیټ شوي دي، لکه ناوې د یوې شپې، ښکلې ناوې، اوربل، یوسف خان شیربانو. اوس انډسټري چې ده که نه، نو دا په عروج نه ده، په زوال ده، ځکه چې اوس دې کې لابینګ دی، مافیا ده. او که په دې دور کې یو کس خدمت کوي، نو زه سو کریټیسایز کوم نه، دا نه چې زه په شاهد خان باندې یا په ارشد باندې تنقید کوم. دا زموږ وروڼه دي، او ګوره د دوی روزي روټي دلته نه شروع ده. الله پاک والا پکې دغه خلکو ته یو شی ورکوي، د پښتو خدمت کوي، او په کومه طریقه کوي یا به دوی ته خپله ښکاري. پوه شي مونږ خو چې د پښتو د خپل کلچر او د خپل کلتور چې کله ته خدمت کوي، نو د هغې یو ښه مخ ښایه خلکو ته. ارشد لالا د ډېر ښه ډایرکټر دی، او شاهد خان سره د ما خپل ملاقات دی. داسې پروګرامونو کې ما د هغه د پروګرام هوسټینګ کړی دی، زه د هغې کمپیر هم، نو زما ورسره ډېر ښه هیلو های دی. پوه شي او که د پښتو خدمت کوي نو ښه خبره ده. او په دې دور کې چې لکه نن سبا انډسټري تقریبا د پاکستان کې، نو فلمانو انډسټري خو بس تقریبا زوال پذیر ختمه ده د اردو په حواله. که پاتې ده نو بس صرف د پښتو د پنجابۍ دا پاتې ده. نور پې زه څه اعتراض او داسې څه خبره نه کوم، خو زه وایم چې د خپل کلچر او د کلتور یو ښه مخ د پښتنو ته وښیي،
او د پښتنو او د دې قوم یو ښه خدمت وشي نو ښه خبره به د پښتو پخواني فلمانو یو ګانه چې نن 50 کاله بعد اورېدونکي خوند ورکوي څه وایې په دې حواله ګوره جي د ټولو نه لومبی شی خو د سنګینګ دپاره مضبوطه شاعري ده لکه ګوره تاسو حواله ورکړه که نه زاړه فلمونو نو که خیال یې کړو لکه مونږ دوره زاړه هم نه یو مونږ ته دوره یاد نه دي خو مونږ څه فلمونه لکه داسې کتلي دي لکه ګوره لړ شه پېښور ته کمیستور ماله راړه دنیا کاپي کړه او بزنس پې خلکو وکړو ډېره زړه ګانه ده خو د هغې شاعري ته ته وګوره بیا پکې د پښتون هغه کلتور هغه کلچر او څه انداز کې خولی دی که نه لکه زه ته صرف د KPK د پښتون خبره نه کوم د پاکستان نه والې افغانستان د دنیا د هر د سیمې د پښتون دپاره د زه خبره کومه لکه یو ښه بیا ګوره هغه زمانه کې یا ګلنار بیګم وه یا آرټسټ زمونږ یاسمین خان وه نو کم انداز کې هغه غانو باندې پرفارمنس کړی بیا هغه سنګرانو کم انداز کې هغه ویلی وه نو ګوره وخت سره سره چې شی سوره جدید شو نو هغه ټیم شی جدید نو خو معیارو اوس شی جدید دی سهولتونه هر قسم شته خو معیار نشته شوبیز دنیا ته څنګه را یاره جي ایکټینګ خو چې واړو نو کتل به د فلمونو ته بدو په پټه به لړو داسې مور پلار نه پټ شو سکول چوټي وشو پټ به شو لړ بلو او سینماګانو باندې به د اردو دا فلمونه وغیره کتل او د پښتو د ژوند چې ړومبی کم فلمونو عامې د بدر صاحب کتل او ډمه او ډاکو او د لانډي کې یو سینما وه فردوس سینما په هغې کې مې کتل په پټه باندې هلک غونته کې وم یک کې یوازې تللی وم او د شپې شو مې کتلې وه داسې 9 بجو ته بیا کور ته واپس راغلی وم نو شوق مې د شروع نه نو خو لکه زمونږ فیملی داسې ده چې زما تعلق یو مذهبي ګرانې سره دی لکه مولوي فیملی سره زما تعلق دی سیدانو سره لکه میاګان مولایان چې مونږ کوم یو او خپله لکه یو مزنو زما په خاندان کې زما په کور کې چې ته چا دا شوق نه دی کړی دا زه پوره خاندان کې خپل کلي کې دا یو واحد سړی یم چې دې شي ته راغلی یم نو بس اول به د کتو پورې شوق و بیا ورو ورو بس 98 کې بیا چې داسې میټریک او دا انټر وغیره مونږ وکړو نو بیا ورو سټیپ اخیستونه داسې هلکه پلکه لږ ډېر کرکټر یې به راځه چا را کړی چا نه را کړی چا مینت کړی چا څه داسې بیا ورو دا سلسله چلیده داسې بیا په 2000 کې 2003 خواوشه داسې ډیټ راته فکس یاد نه دی ARY نوې لاونچ شو د هغې زه ممبر شوم نو بیا داسې موین اختر صاحب یو ډېر غټ نوم دی حالانکې اردو سپیکینګ خو ریل کې هغه پښتون د هغه پروګرامونو کې داسې موږ لږ اټینډنس ولګو بیا دې نه علاوه داسې مرینا سره یو پروګرام وکړو په هغې کې موږ لږ سټار ګولډ کویزو په هغې کې څه وین کړو یو 2 تولې سونا مې وین کړل د موین اختر پروګرام کروڑپتی کې یو 40-50 هزار روپۍ مې وین کړي بس دا سلسله دا شوق ورو بړاوېدو بس داسې ته بیا داسې قریشپور دی سره 19-20 پروګرام په جیو کې بیا ایور ریډي پکچرز دلته کې دی ایور ریډي سټوډیو دا د ستیش آنند دی جنگ پریس څخه هغې نه موږ سټارټ واغست بیا د انډیا یو ټیم راغلی او هغه یو ډرامه جوړوله وقت راجو د هغې ډایرکټر و روي جي د هغې کیمرامین او ډېر های فای پروجیکټ و هغه نو په هغې کې ما یو کرکټر وکړه د ګرلز کډنیپر تقریبا 9-10 اپیسوډ کې کنټینیو زه چې په هغې کې د اجاز اسلم او ساده امام شبیر جان دا ټول غټ د اردو پلی و خو لکه زه پکې یو ګرلز کډنیپر کرکټر پکې ما وکړو بس دا سلسله جي بیا دغسې چلېده بیا دې کې د جیو پروګرامونه رالل د انډس رالل او اصل کې زموږ د دې ملک بدقسمتي ورته ووایه څه ټیلنټ ډېر دی خو هر ځای کې ځان لږ مناول غواړي نو چې کله مې ځان منوا وکړو نو بس بیا د کار یو سلسله شروع شوه نو بیا زموږ د کوټې نه حبیب پانیزی صاحب سره هغه سره هم د کار لکه یو ډېر غټ نوم دی هغه سره د کار موقع میلاو شو کونج یو ډرامه وه هغه پکې داسې د ماما کرکټر یې زه پکې د هغه فرینډ یم هغې کې وکړو بیا داسې نوره سلسله مخکې تله بیا پکې چې د 2000 یعنی 2000 نه چې 98 نه شروع شو داسې چلیدو تقریبا 2010 پورې اردو سره ریلیټډ په 2010 کې هم بیا پښتو کې انټری واچوله بیا خیبر سره ولګېدو نو بس چې خیبر سره ولګېدو چې نو بیا یو سلسله چلیده بس بیا 10 11 12 13 بس چلیده تر اوسه پورې اول ایز ان ټي وي آرټسټ
بیا چې څه موده تېره شوه نو د هغې نه پس ورو بیا آرټس کونسل مې جاین کو تھیټر طرف ته رالم تقریبا 13-14 سالو شو تھیټر کې مختلف پلیس کو او د آرټس کونسل لایف ټایم ممبر هم یم بیا چې به دا سلسله چلیده نو د دې ټولو سیزونو نه پس بیا د سنګینګ شوق راغی لکه ګلوکاري نو تقریبا یو 3 کاله وشي یو خو یو پراپر یا باتروم سنګري یا خوا دی خوا نو زه باقاعده د سنګینګ یو ایجوکیشن کوم استاد دی زما دا غنوم بدل ته لازم علامه آرمی پبلک سکول ملیر کې هغه میوزیک ټیچر دی او اکثر دی غلام عباس صاحب سره په باجه باندې هارمونیم باندې او ډیر هر فن مولا دی اردو سپیکینګ دی هغه شاید جمال صاحب دی نوم دی نو بس زمونږ استاد هم دی زمونږ پلار هم دی او ډیر زبردست انسان دی نو هغه څخه زه باقاعده زم هغه څخه زده کړه کوم نو تقریبا 80-85% شی کابو دی بس لغون تک پاتې بیا به پروفیشنلی میدان کې باچاجي ډېرې خبرې د وکړي د شوبیز د مختلفو پروګرامو غا لیکن د شوبیز د پښتو ډرامو خبره ده نه وکړه داسې ډراما چې هغې ډرامې په وجه باندې باچاجي پښتنو په زیاندلي وي د هغې نوم څه دی او په هغه کې ستا کرکټر څه و جی ډرامې خو د پښتو بې شمېره دي خو چې لکه یو شي نه چې زما پهچان جوړ شو د پښتو په حوالې نو منصور صاحب زمونږ دلته کې سټیشن منیجر د ای وی ټي خیبر کراچۍ جو پروګرام به چلیده ډیر زبردست پروګرام او خیبر محفل نو په هغې دپاره هغوی ما ته آواز وکړو یو ټرای په طور باندې زما کرکټر لږ داسې و د هغې نه مخکې څه ملګري ضروریات یې رالل یا کولی نه شو یا څه مجبوري 3-4 کرکټره د هغې نه تلي نو د پښتون کرکټر او د شیر باچا کرکټر به ما کو نو هغه چې مونږ بس یو ټرای مې ورکړه لکه منصور صاحب داسې وکړه چې زما محسن هم دی د ټي وي استاز مې هم دی او بس چې سلسله جي شروع شو هلته نه نو عظیم بھائی کنټینیو 72 پروګرامونه بیا مونږ وکړل د هغې نو ته اندازه ولګو چې 72 پروګرامونه لکه 72 هفتې په هفته کې به پروګرام 2-3 ځله پیش کېده لکه ستا خیبر ټي وي چې د دنیا تقریبا 156 ملکونو کې لایو خولی کېږي که نه کتلی کېږي لکه پښتون چې کوم سیمې کې موجود دی ګوري یې که نه نو هغه سلسله وچلېده چې د هغې نه مخکې لړو نو بیا د هغې نه پس جي K2 باندې پاکستان سکول راغی زوم پاکستان راغی او نور د قائد اعظم متعلق داسې پروګرامونه بیا پکې ډېرې ښکلې ډرامې رالې بیا یو پټان کالوني ډرامه وه عارف قاضي و پکې ډېره هټ ډرامه د خیبر چلېدلې وه په هغې کې مې د ټیچر کرکټر و او دې نه علاوه زوم پاکستان اختر منیر صاحب اوس مړ دی الله دې وبخي یوسف خان په ډایرکشن کې وه د فیسټیول ډرامه وه په هغې کې مې ډېر کرکټر وکړه بیا خو چې لکه ډېر ښکلي لکه نمونه هاوسوں کو او کله توله کله ماشاو کو ګیسټ هاوسوں کو او ډېرې دوره ډرامې مې کړي چې د ډېرو ماله ګورې نوم هم راته یاد نه دی د شوبیز په دې پیرډ کې چې تا په هره برخه کې د خپل فن مظاهره کړې ده د ټولنې لخوا د معاشرې لخوا د قریبانو عزیزانو لخوا داسې ستونزه تکلیفات که موږ ته بیان کړي یاره تکلیفات خو خیر داسې نه دي راغلي نو د خاندان طرف نه هم راته داسې خاص نه دي راغلي او دا ده چې مور مې دې بس الله وبخي هغې به راباندې کله کله اعتراض وکړو یاره بچې لکه زموږ پښتو کې دا شی لږ ښه نه ګڼلی کېږي که نه حالانکې موږ ورته هنرمند وو او اصل کې شعور نشته د تعلیم کمې پوره د ملک خبره کوم دا نه چې زه صرف د پښتون خبره کوم زمونږ یو سیټ اپ بس داسې روان دی که نه نو د کور طرف نه خو خیر داسې مشکلات نو ټولو را سره ډېر ښه کاپریشن کړی دی ها البته دی فیلډ والو ډېر جوړولی لکه دی فیلډ کې چې څومره خلک وو که نه نو لکه مختلف سټوډیوګانو ته وتلم د دې طرف نه به تکلیف داو کار به نه راکو نه به وما کړولم به لکه دې ته به نه کتل چې یاره د دې الګ فیس دی یا ایجوکیشن دی یا څه بس صرف دوره قدرې کارو چې زما سورس نو بس کله مې چې ورته کار وکړه هغوی وکته کار نو بس الحمدلله بس عظیم بھائی تر اوسه اړم یو نو بنیادي طور د کومې سیمې زه چې بنیادي طور چې یم نو زما تعلق ډسټرک صوابۍ سره دی ضلع صوابۍ د خیبر پښتونخوا یو ډېره ښکلې علاقه ده او ډېره سرسبزه علاقه ده او د وادي سوات میداني علاقه ده بلکل د توربل ډیم سره موږ جوخ پراته یو او ټانکوي زموږ د کلي نوم دی جي او یوسفزۍ قبیلې سره مې تعلق دی کراچۍ په ښار کې ژوند او زندګي روزګار د څه دی
یاره جی د په کراچۍ کې خو مې زندگی تېره شوه آفټر میټرک کراچۍ ته راغلم بچپن مې هم دلته تېر شوی دی کلي ته پکې هم ځو راځو لکه اجره جومات به نه پرېږدو که نه نو هلته لازمې تلل پکار یې او دلته کې چې ذریعه معاش زما داره چې زه پروفیشنلی یو پروفیشنل ټیچر یم او وړو ته سبق ښیم اوس د نه ښیم د 95 نه زه دې شعبې سره ریلیټډ یم او د دې نه پس بیا زما شعبیز دی بچیان مچیان دې شته او څه کوي یاره جی بچیان مې خوشته الحمدلله او دوه مې ښځې دي او د خیره د هغې نه مې اووه بچي دي او لا واړه دي نو بس فلحال سبقونه وایي په آخر کې مینوالو ته که د یو څه پیغام په ذهن کې وي یاره جی مینوالو ته هر پښتون ته هر پاکستانی ته هر زما مور خور لور پلار مشر کشر ټولو ته لکه زه یو ډېر معمولي انسان یم خو یو پیغام به ورکومه چې ګوره ایمان مضبوط یقین محکم او حق سره همیش له سات ورکوي او نه حق سره به نه ودرېږئ دا تا ته ستا دین هم وایي او ستا پښتو هم وایي ډیره مننه ګرانو کتونکو دا و باچاجي چې د پر ژوند او پر خوند هم له تاسو سره تفصیلي مرکه وکړه تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلی یاست د خدای په امان